یارانو ما خو نن د مور غېږه کې ساه ورکړله چا خو ویل چې په جنت کې سړی نه مړ کېږي او که تاسو خیال وي د څه ورځو نه بیخي امن دی چې په رښتیا جنګونه بند دي او که ډالرې بند دي د خدایه چې کعبه دې محترمه جوړه کړې ده خدایه دا دنیا دې څومره سمه جوړه کړې ده هغه د مکه کې چې ماشومه ژوندی پاتې وه راشئ د هغې نه خلکو ډمه جوړه کړې ده منم د لوږې نه غربت کې سړی نه مړ کېږي منم د لوږې نه غربت کې سړی نه مړ کېږي خو څنګه به دا رنګه حالت کې سړی نه مړ کېږي یارانو ما خو نن د مور غېږه کې ساه ورکړله چا خو ویل چې په جنت کې سړی نه مړ کېږي ډېره مننه ډېره مننه یارانو ما خو نن د مور غېږه کې ساه ورکړله چا خو ویل چې په جنت کې سړی نه مړ کېږي پروازه تا سره خو یو لښکر یادونه ګرځي پروازه دومره حفاظت کې سړی نه مړ کېږي ډېره زیاته مننه پروازه تا سره خو یو لښکر یادونه ګرځي پروازه دومره حفاظت کې سړی نه مړ کېږي ډېره مننه شکریه مهرباني چې د نوټونو په جیبونو کې خبرې بند دي د رشته دارو هم څه ورځو نه نمبرې بند دي چې د نوټونو په جیبونو کې خبرې بند دي د رشته دارو هم څه ورځو نه نمبرې بند دي که غږ درځي نو په یارانو سلامونه وایه زه لږ راګیر یم د وطن لارې ګودرې بند دي او دا په هر کور باندې سوري سوري برجونه وینې دلته په ډزو ازادي ده او سندرې بند دي دا په هر کور باندې سوري سوري برجونه وینې دلته په ډزو ازادي ده او سندرې بند دي او که تاسو خیال وي د څه ورځو نه بیخي امن دی چې په رښتیا جنګونه بند دي او که ډالرې بند دي که ستاسو خیال وي د څه ورځو نه بیخي امن دی چې په رښتیا جنګونه بند دي که ډالرې بند دي او دا د جمعې مسلمانان 12 بجې تللی دي زما اوس ډېر ضروري کار دی او دفتر یې بند دي ډېره مننه مهرباني شکریه دا د جمعې ډېره مننه دا د جمعې مسلمانان 12 بجې تللی دي زما اوس ډېر ضروري کار دی او دفتر یې بند دي ډېره زیاته مننه ډېره مننه دا د جمعې مسلمانان 12 بجې تللی دي زما اوس ډېر ضروري کار دی او دفتر یې بند دي پروازه هلته چېرته خدای ته شکایت ونه کي د دې مرغانو د پتار باندې وزرې بند دي باسط صاحب دغه 2 شعرونو غوښتنه وکړه خدایه چې کعبه دې محترمه جوړه کړې ده خدایه دا دنیا دې څومره سمه جوړه کړې ده هغه د مکه کې چې ماشومه ژوندی پاتې وه راشئ د هغې نه خلکو ډمه جوړه کړې ده ډېره مننه هغه د مکه کې چې ماشومه ژوندی پاتې وه راشئ د هغې نه خلکو ډمه جوړه کړې ده ډېره مننه مننه مهرباني خدایا چې کعبه دې محترمه جوړه کړې ده خدایا دا دنیا دې څومره سمه جوړه کړې ده هغه د مکه کې چې ماشومه ژوندی پاتې وه راشئ د هغې نه خلکو ډمه جوړه کړې ده ښکلو یو زړه نه دی زما نه ډېر څیزونه ورک دي ښکلو یو زړه نه دی زما نه ډېر څیزونه ورک دي زه خبره هم نه یم او تاسو نه ځانونه ورک دي ډېره مننه ښکلو یو زړه نه دی زما نه ډېر څیزونه ورک دي زه خبره هم نه یم او تاسو نه ځانونه ورک دي او ما وې دا لاره ولې بنده ده یو چا وویل چې په دې ورځ د چا زامنه او د چا وروڼه ورک دي او شعر د ساحل صاحب بیا نه سپوږمۍ راکوزه شوې ده او نه وخت ولاړ دی مطلب مې دا دی چې ته تللی خوندونه ورک دي بیا نه سپوږمۍ راکوزه شوې ده نه وخت ولاړ دی مطلب مې دا دی چې ته تللی خوندونه ورک دي پروازه زمه چې په کلي کې خیرات وکړمه په ښار کې شور دی چې ریډۍ نه کتابونه ورک دي ډېره مننه مهرباني
هر سړی زور کوي بازار کې د سودا سرتا کام چې بیدار وي غږ رسی د دنیا سرتا پردی حجره د پلار او تر سره پکټ کې ناستم خو ټول رپېږم راغلی یم بیا سرته د کام شمله ده د بیدار سړي په سر پکار ده ویښ چلونکي سره خیر وي د هر چا سرته او اسلام آباد دی پلو سم کا مشران وایي چې لوپټه نه پرېږدي د ځنې خار هوا سرته اسلام آباد دی پلو کلک کا مشران وایي چې لوپټه نه پرېږدي د ځنې خار هوا سرته او د یو ګناه نه په انکار کې مې تاوان کړی دی د کتابونو نه مې نه ده کړې غلا سرته او هر یو سړی پکې عیبونه د خپل مخ لټوي دا آینه کله ونه نیوله چا سرته ارمان چې زه هم د مارغانو په زبان پوهېدی دویمه ورځ د یو کارغه مې وي لګیا سرته ډېره مننه ارمان چې زه هم د مارغانو په زبان پوهېدی دویمه ورځ د یو کارغه مې وي لګیا سرته پروازه زه د خپل استاد ډېره مننه کوم د هنر سترګې بخلې دي زما سره ته ډېره زیاته مننه شکریه تاسو توجه خوشحاله اوسئ مهرباني